فراه کې د خلکو په مخ کې د قصاص او سنګسار احکامو پلي کېدل طالبان خلکو ته د ورتلو بلنه ورکړې. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پوره جزئیات په پښتو پلس کې راسره وګورئ. پښتو پلس تل ستاسو په چوپړ کې. طالبانو په فراه کې د خلکو په مخ کې د قصاص او سنګسار احکامو د پلي کولو خبر ورکړی دی. طالبانو چهارشنبه د لیندۍ پر 14مه په یوه بلنه کې د فراه له خلکو غوښتنې چې د قصاص حکم د پلي کېدو د نندارې لپاره د دغه ولایت لوبغالي ته ورشي. فراه کې ځایي سرچینې اشتسو ورځپاڼې ته وایي چې ټاکل شوي طالبان نن په دغه ولایت کې پر 3 تنو د قصاص او سنګسار احکام پلي کړي. د سرچینو د معلوماتو له مخې طالبانو 2 نارینه او 1 ښځه د محسن په نوم د یوه کس د وژلو په تور مجرم ګڼلي دي. ټاکلي ده چې دغه ښځه د خلکو په مخ کې سنګسار شي او پر 2 نورو کسانو هم د قصاص حکم پلی شي. فراه کې طالبانو ویلي چې د هغو 20 کلنه جګړه د همدې هیلې د رښتیا کولو لپاره وه چې نن په فراه کې عملي کیږي. د ویلي ده چې له دې مخکې د خلکو په وړاندې د طالبانو لخوا د دغو حکمونو پلي کول له توندو نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي دي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کمنټ کې شریک کړئ او د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت.